سلامونه او احترامات ملګرو. په دې ویډیو کې په دې سره خبره کوو چې د پروژې د انسجامو د مدیریت په وړاندې څه ستونزې شتون درلودلی سي. اوله عمده ستونزه چې کیدای سي چې د انسجامو د مدیریت په وړاندې شتون ولري هغه پیچلتیا ده. کومې پروژې چې غټې وي او د پروژې شریکان پکښې ډیر وي او همدارنګه هغه پروژې چې په داسې محیطونو کې تر تطبیق لاندې نیول کیږي کوم چې وخت په وخت سره پکښې بدلونونه ډیر رامنځته کیږي، نو د انسجامو د مدیریت په برخه کې پیچلتیا رامنځته کیږي او دا ستونزمنوي ترڅو په سمه او هماهنګه توګه باندې د پروژې د انسجام مدیریت ترسره سي. دوهمه د ارتباطاتو خلا ده. د ارتباطاتو نشتون او یا هم د ارتباطاتو په منځ کې خلا د سوء تفاهم او د پروژې په تطبیق کې د تعویق لامل ګرځي. درېیمه ستونزه چې د پروژې د انسجامو د مدیریت په وړاندې شتون درلودلی سي هغه د منابعو نشتوالی یا کموالی دی. د بودیجې کموالی، د پرسونل کموالی او د متخصصینو کموالی د دې لامل ګرځي چې ترڅو د پروژې نتیجه وخت او همدارنګه محصولات تر تاثیر لاندې راسي. او څلورمه ستونزه چې د انسجامو د مدیریت په وړاندې شتون درلودلی سي هغه د تغییر په وړاندې مقاومت دی. د پروژې شریکان بعضې وخت بیروني یا بعضې وخت داخلي کیدای سي چې د پروژې په وړاندې خنډ رامنځته کړي په دې دلیل باندې چې دوی ونه غواړي چې تغییر ته غاړه پرېږدي. نو دغسې مشکلات په ډیرو پروژو کې کتل سوي ځکه په هره پروژه کې محتمله ده. په لنډ ډول باندې پیچلتیا، د ارتباطاتو خلا، د سرچینو نشتون یا کموالی او مقاومت د تغییر په وړاندې هغه ستونزې دي چې د انسجامو د مدیریت په وړاندې پیدا کیدای سي.